زه مهران یم د سومالین کمیونټي یو همکار. د روژې مبارک توصیه‌نامه 2022. سخت کال مونږ خوشحاله یو چې د روژې د لمانځلو لپاره د خپل ملګرو او کورنۍ سره راټول شو. په هر صورت مونږ لا هم غواړو چې خپل ټولنه د کرونا ویروس د اخیستلو څخه خوندي وساتو. سخت کال مونږ خوشحاله زمونږ ملا امامان او طبي ډاکټران تاسو ته توصیه کوي د کرونا واکسین اخلي او که چیرې تاسو واکسین شو بینو بوستر ترلاسه کړئ. د واکسین کولو اره بیدار او مراقبه اوسئ. د کرونا ویروس واکسین ترلاسه کول پس تاسو روژه نه باطلوي ځکه چې دا نه خوراک دی او نه څښاک دی. ځینې خلک ممکن د واکسین کولو وروسته اخیزې ولري لکه تبه، سردرد او نور علایم. زموږ ډیر خلک په د روژې ماتول یا لمانځه لپاره یو ځای راټول کیږي. که تاسو ښه احساس نه کوئ یا ناروغه او یا هم که تاسو د کرونا ویروس نښې لري، دا مهمه ده چې د کور کې پاتې شي او سمدلاسه معاینه وکړي. چټک ازموینې همیشه په ټولنه کې شتون لري او د اخیستلو لپاره دغه شمیرې ته زنګ ووهئ: 692249308. که ستاسو ازموینه مثبت وي 15 ورځ انتظار وکړئ وروسته له دې چې صحت مو ترلاسه کړئ د نور خلک سره لیدل پیل کړئ. تاسو او ستاسو کورنۍ کولی شي په دې وخت کې له کور څخه خپل عبادت وکړئ. یو شی چې هر څوک کولی شي او بل په اجتماعات کې د کرونا ویروس خوندي وساتي ماسک اخیستل دی. کله چې جومات ته ځئ ماسک واغوندئ. په ځانګړې توګه که چیرې ګڼه ګوڼه وي تاسو کولی شئ د روژې ماتې څخه مخکې او وروسته ماسک واغوندئ. مونږ تاسو ته توصیه وکړو چې د یو بل خوندي ساتلو لپاره ماسک وغوندئ. مننه.